پاکانې نیکانې، خو ډېر داسې کمبختان شته دی چې هغوی په خپلو ژبو باندې د ژوندو علماو سپکې وایي، د وفات شوو علماو د اولیاو سپکې وایي. نو مه کوئ داسې. که زمونږ د ریکارډ نه هر څوک د اواز اوري، هغوی ته زمونږ دا یو درخواست دی چې ستا د ژبې تا نه تپوس کېږي. تاسو په دې باندې د دوی کرامات بیان کوئ، تاسو په دې باندې د دوی هغه د دین خدمت بیان کوئ، او د دوی هغه خدمات چې د چا نه پټ نه دي هغه پیش کول پکار دي خلکو ته، او خلک د اولیاء او د مشایخو دربارونو ته راغوښتل پکار دي. کار د علماو څه شی وي تا په شریعت دانچه او ظاهر دی برابرای، کار د اولیاء څه شی وي ستا باطن په شریعت باندې برابرای. دا ظاهر او دا باطن که ظهر لبطن و بطن لظهر، لکه شا چې دا خېټې د پاره او خېټه چې د شا د پاره ده، دا دواړه ضروری دي. علم هم ضروری دی، طریقت هم ضروری دی. دا دواړه چې چا کې راغون شي هغه سړی کمال ته رسیږي. په یو کار باندې کار نه کیږي چې سړی عالم د علم او شریعت وي او د باطن نه برخه نه لري، نو دغه سړی هم ډېر کرتې په ډېرو اشیاو کې خطا شي بیا. او که د علم باطن نه برخه ولري خو د علم او شریعت نه برخه ونه لري، دغه انسان تم په مخه کې رکاوټونه جوړیږي. دا دواړه داسې وزرې دي، وزرې علم الشریعت او علم الطریقت، دا دو وزرې دي. په یو وزر باندې مرغۍ پر نشي کولی. ستا دغه روح چې اعلی مقامات د ولایت حاصلی، نو یو وزر د شریعت به ورسره او دویم وزر د طریقت به ورسره، نو دی به د اله العالمین د اولیاء په دې لوی لوی مقاماتو باندې اله العالمین فایز ګرځي. معززو، مقصد مې دا دی چې که دغه زبان مو بې ځایه وخوځو، بیا لا الټه داسې خلک شته دي چې یوازې مساوي نور پرېږده چې قسمه قسم ټاپی په دی باندې لګئی، د بدعت او د شرک او د حرام او د ناروا او د بيدینۍ نسبتونه ورته کوي. دغه خلک به الہ ته اخر څه جواب وایي، او دوی بیا د عام خلکو نو د الہ د اولیاء پسې خلی کولو کړی دي، او بار بار په حدیثو کې دا د نظر نم تیر شوی دي چې الہ فرمایي چې زما من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب، زما د ولی دشمنی کا چا وکړه دغه انسان ته زما د خوانه چیلنج او اعلان د جنگ دی. نو سوکشته چې د خالق د جنگ مقابله به وکي نشته دی. ګوره الہ هغه ته د جنگ اعلان کوي چې څوک د اولیاء پسې خلق ولاوي او داغه پسې خبرې کوي. معززو، د اولیاء الرحمن خالق ته دومره ګران دی. حدیث قدسی دی، ابن ابي الدنيا دا ذکر کوي په کتاب الاولیاء کې. الہ العالمین فرمائی ما ترددت فی شیء ما ترددت فی قبض روح عبدی المؤمن. الہ فرمائی ز تردد او شک نکوما، یو کار اراده چې وکما نو هغه بیا داسې په عزم سره کوما چې زما پاغي کې څه تردد نوي. ځکه تردد هغه چانه په کار کې راځي چې هغه سره يروي، او الہ العالمین د چانه ير نه لري. مقصد د دې دا دی چې زه په یو زلزله راولم او یو مخلوق هلاکوما، نو الہ فرمای دی کې زما څه سوچونو ته ضرورت نشته او نه شکونو ته ضرورت شته دی چې د سی وکم او کده سی ونه کم او کدا وکم او انده کې به خیر راشي او که شر به راشي. الہ د چا څه پروا لري؟ د چا نه خو سیریږي نه. الہ العالمین فرمای په سورۃ کهف کې آیت کې داسې راځي یا سورې بنی اسرائیل کې چې زکله د یو قوم د هلاکت اراده وکم، تاسو بیا ما پسې تبع نشي پیدا کولای. څوک شته نه چې زمانه بیا تپوس قدر مو کې چې یا الله ولی دې زما ورور وژلې دی، او رښتیام چې په کم قوم عذاب راولي کنه او هلاکی کی خلک نورم په سجدو ته پراته ی خدایا داسې نه وایي چې زما تربور مړ دی، ورور مې مړ دی، پلار ولی دې داسې کړي دي. نه، د تپوس والا د خالق نه څوک نشته. هغه داسې ذات دی چې کله اراده وشي بغیر د تردد او د سوچ او د فکر نه الہ العالمین چې عزم وکړي چې زه داسې انکار اراده کوم بس هغه کېږي، بیا څوک مقابله نشي. نو الہ فرمایي یو شي کې زما تردد نشته چې زه د کم کار اراده وکم مقصد کېږي، بیا خو ما ترددت فی قبض عبدی المؤمن، یو کار کې تردد نکوما خو زما د دوست او صحیح مؤمن دا روح چې قبضوم کنه نو دې کې تردد کوما، سبحان الله دې کې وی تردد کوما. څنګه وی ما ته علم وی
چې دغه زما دغه دوست چې روح ته اخلمه دته دی دنیا کې استوګ نه نور خنئ فتنی وی فسادونه وی دا پاتې کېدو کې د نور نقصان وی او د خو پاغي پوی نه چې زما نور نقصان دی د مرګ بدیش کای وجنم دی خفه دی کای نه وجنم خرابېږي نور